فکر د ځان کوم او نیمه شپه ده د چا ارمان کوم او نیمه شپه ده ای هی د خېټې غمه څه وکړمه بېګار د خان کوم او نیمه شپه ده. سلامونه نیکې ښه احترامات قدرمنو ستاسو ورور ستاسو ملګری نورخیال بنیري یم. یو ځلې بیا مخاطب یم په خپل پروګرام کې راسره نن فضل ربي زاهد صاحب مېلمه دی. غوښتنه مې چې داسې شعرونه واورو خو اول به په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. زاهد صاحب اول درته په خپل پروګرام کې وړومبي ځل په دغه خپله شیشه درته هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه دې کومه تاسو راله وخت راکړو او ستاسو د ټول ټیم خدای مو راته لرئ. مننه. شعرونه به درنه واورو. شعرونه صحیح ده بس څه ناڅه به وکړو چې ستاسو خوښه ده. کلام نه مخکې یو دوه شعر ووایم چې ما هم په خپله په ځان تبه ازمایي کړې ده. ما هم په خپله په ځان تبه ازمایي کړې ده د چا په یاد کې مې بې کچه تنخایي کړې ده. مننه جي. او زه به قیامت کې خدای ته دا یوه ګیله کوم زه به قیامت کې خدای ته دا یوه ګیله کوم ستا موجودګۍ کې هم په من خلکو خدایي کړې ده. او کلام له راځمه چې خیال مې باغي فکر مې هم په انتشار کې ګرځي. خیال مې باغي فکر مې هم په انتشار کې ګرځي بلا وخمونه مې د ذهن په مدار کې ګرځي. مننه جي. او د 50 جریب ځمکه کې غنم ولاړ دی. د 50 جریب ځمکه کې غنم ولاړ دی. د 50 جریب ځمکه کې غنم ولاړ دی د بېنظیرې د پیسو په انتظار کې ګرځي. مننه جي. او دا صرف مونږ یو زوړ امام هغه زړې تراوې دا صرف مونږ یو زوړ امام هغه زړې تراوې نوره نړۍ د ژوندانه په کوم معیار کې ګرځي. مننه جي. مننه جي. او د لر او بر د یو افغان نارې په جار چې وخی یو لیونی د پېښور او ننګرهار کې ګرځي. مننه جي. او د قام بچي په نشو تماشو اخته کړل د قام بچي په نشو او تماشو اخته کړل هغه د ایسو ډیلر هم د خدای لار کې ګرځي. مننه جي. او د دې نه نوره خوشبختي به زما څه کېدی شي د دې نه نوره خوشبختي به زما څه کېدی شي چې مې مشکڼې د تسپو د زلفو تار کې ګرځي. مننه جي. ځینې پولیس له پکې د جیب خرچه ورلیږي ځینې پولیس له پکې د جیب خرچه ورلیږي څومره جیب تراش او ګڼ کپان چې په دې ښار کې ګرځي. او زاهده وخت درته ثابته کړه تا نه منله زاهده وخت درته ثابته کړه تا نه منله اوس ازمري د ګیدړانو په قطار کې ګرځي. مننه. یو سپق مخکې وروسته مزه په ارام ودرېږه یو سپق مخکې وروسته مزه په ارام ودرېږه لکه د ځمکې په خپل ځای په خپل مقام ودرېږه. مننه جي. او زه به شمله په سر کم زه به په حجره کې کښېنم ته لوپټه په سر کوه خېجه په بام ودرېږه. مننه جي. او زه بسم الله که ته رهبره موږ بنیت وتړو زه بسم الله که ته رهبره موږ بنیت وتړو د امن لمونځ ته مصله باندې امام ودرېږه. مننه جي. او د باچاخان بابا نمسیه دا په کومه لاړې راشه منظور سره یو سب کې په قیام ودرېږه. او د خوار ولس نه خپل مطلب وکړي په شا نه ګوري لږ په قدم 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 باندې د قام ودرېږه. او دا د لاهور هیره منډۍ به درته زبرګه ښکاري دا د لاهور هیره منډۍ به درته زبرګه ښکاري لږ پېښور کې په رنګ روډ ته یو ماښام ودرېږه. مننه جي. او دلته د پن مې د قام د شهیدانو وینې دلته د پن مې د قام د شهیدانو وینې زاهده دلته په ادب او احترام ودرېږه. زما خیال د یاره مرمه اجازت را په ډولۍ کې د سرک دمه اجازت زمونږ خاصې زړګی ډک دی کلیواله ته لا وایې درنه زما اجازت را او مرکۍ به انتظار کړي نیمه شپه ده زه به لاړ شم د یار غمه اجازت بیلوم د نن همدمه اجازت را د یار غمه محترمه اجازت را
او زړه مې داسې راته وایي انور خیال چې د زفرو ګولۍ خورم اجازت او غزل د نه او عجیبه لوبې مې د وینې په تصویر کېږي د زړه جومات کې مې نه مونځ او نه تکبیر کېږي او زه د خپل قام په کمه بدبختۍ وجاړم اسلام آباد کې فیصلې د تقدیر کېږي او د ازغن تار غوندې په ډانګ دې اوبه نه بیلوي د پښتنو چرته په خپل منځ کې توپیر کېږي او سمه پوره لري د دې معاشرې په اړه چې جنازې پکې احساس او د ضمیر کېږي مننه جي او شعر دی پکې جي چې کلوپونه مات کړي د انجونو مکتبونه خلاص کړي نور دې نه صبر انتظار او نه تاخیر کېږي او نه تسلي مې د زړګي ستا په یادونو وشوه نه ګزاره مې د خوبونو په تعبیر کېږي او دلته خیبر وزیرستان او باجوړ لمبه دی په پېښور کې احتجاج به د کشمیر کېږي مننه جي او زاهد مجال شته توجه که بل خوا وګرځوي ستا د ښایست چې ترجمه کېږي تفسیر کېږي زما یو ورور دی ګلعمر چملیوال تقریبا د 2005 یا د 4 په دغه وخت کې ما ته یو 2 بیانې ویلې او هغې ما کې دغه شاعرۍ دغه را پیدا کړو چې زه به هم شعر لیکم نو په دغه غزل کې یو شعر داسې و چې ما ته پکې هغه یو روبایي را یاده شوله او ما چې واغستې د خلکو اندازې زکاتونه شو د مخ ته ملازې په خیرات کې به غریب ځان ته راغواړي مالدارانو له لیږي کور ته کاسې او د مالدار دعا ته 12 ورځې ناست وي غریبانو له څوک نه کړي جنازې او ای ګلمره د مالدارو بخت بیدار شو د غریب قسمت کې نشته دی مزې یو یې راته دا روبایي ویلې وه چې عزتمندو نو هغه مشران نشته اوس به دین باندې قربان مسلمان نشته د هر چا په خوله کې دغسې جانان دی د هیڅ چا په خوله کې نوم د صبحان نشته او سحر یو ماښام په بل باندې لاس واشي ته به وایې چې په خوله کې زبان نشته او ای ګلمره اوس اخیره زمانه شوه په فصلونو باندې ځکه باران نشته ډېر مخکې دا تقریبا 2005 یا به 4 یا به 5 غالبا داسې مې لږ یاد شي چې ما ته په تخته باندې سکول هغه سبق لیک نو موږ مشر ورور پسې ورور دی او ده به سمدستي غوندې شاعري کوله اوس خدای خبر دی چې څه مصروفیاتو کې دغه شی د شاعري نه کوي اوس نو ډېره مننه مو کو زاهد صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه